د سهار سنت په کور کې وسی او جماعت ته ولاړ سي خو وختي وي ایا تحیت د مسجد کولی سي که نه د سهار د سپېدو راختو څخه وروسته بیا تر لمر ختو پورې فقط 2 رکعته د سنت د سهار جایز دي د سهار د سنتو څخه ما سوا نور نوافل ټوله منع دي نه تحیت المسجد کولی سي نه تحیت الوضو کولی سي نه بل عمل کولی سي ټوله نوافل ممنوع دي سوا له چا څخه 2 رکعته د سهار سنت کولی سي نور نوافل منع دي تر څو چې لمر نه یې راختلی. سوال این است که روز معلم جایز است یا خیر؟ حتی در بعضی مدارس هم روز معلم تجلیل می شود. تجلیل مطلب چی است؟ یکی است که روز معلم به این معنی که مثلا اینمی روز و اساتذه در مدارس به شاگردای خود اهمیت معلم بیان میکنه، فضائل معلم بیان میکنه، حقوق معلم بیان میکنه و خامخا اینمی ضروری یک عمل شرعی نیست، برای اینمی ثواب طلب نمیکنه که اینمی یک عمل شرعی از ثواب داره فلان، ایت نیست، یک عمل شرعی نیست. مثل که ما و شما تجلیل از روز فتح میکنیم که اینمی روز ما و شما بر روس فتح یاب شدیم، در اینمی روز ما و شما بر امریکا فتح یاب شدیم، اینمی یک عمل شرعی نیست، بنیت شریعت و ثواب نمیم، پس مشکل نداره. اگر بنیت ثواب میکنی پس اینمی بدعت جور میشه، جایز نیست.